السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. زما محترم مسلمانان ورونو، د اسلام په نواقضو کې شپږم ناقض هغه دا دی چې دین اسلام بد ګڼل، او یا د دین اسلام په حکم باندې ناراضي کېدل، یا ټول اسلام بد ګڼل، یا د اسلام په احکامو کې یو حکم بد ګڼل. د دې په وجه باندې انسان له دایره اسلام نه خارجيږي. اسمع عزتمندو، ځکه چې اسلام دې ته وایي چې انسان به خپل ځان رب العالمین ته تسلیم کی، او انسان به خپل ځان د رب العالمین قانون ته تسلیم کی، او انسان به خپل ټوله زندگی د رب العالمین د قانون مطابق تیری. دې ته اسلام وایي. نو د دې د وجه نه هغه انسانان څوک چې د اسلام سره بغض کوي، اگر که ځان ته مسلمانان وایي، اگر که د اسلام دعوی کوي، هغه انسانان کم چې په اسلامی احکاماتو باندې اعتراضونه کوي، اگر که ځان ته مسلمانان وایي، نو دا په دې اعمالو باندې د دین اسلام نه خارجيږي. لکه الله سبحانه وتعالى فرمای: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. د دې د وجنه چې دیو الهي قانون بد وګڼه، د دې د وجنه چې دیو د رب العالمین قانون سره بغض وکړه، نو دا د دې د وجنه فأحبط أعمالهم، د دیو ټول عملونه باطل شلو. نو زما عزتمندو علماء کرامو د دې وضاحت کړی چې څوک د دین اسلام سره بغض کوي، یا د دین اسلام په احکاماتو باندې اعتراضات کوي، اگر که په دین اسلام باندې دا عمل هم کوي، اگر که ځان ته مسلمان هم وای، خو د دې باوجود دا انسان له دایره اسلام نه خارجيږي. نو زما عزتمندو د دین اسلام تابعداري پکار ده، او خپل ټوله زندگی د دین اسلام د احکاماتو مطابق تیرول پکار دي، او په دې دین اسلام باندې راضي کېدل پکار دي. ځکه زما عزتمندو رب العالمین چې څنګه موږ پیدا کړي، رب العالمین چې څنګه موږ ته رزق راکړي، نو همدارنګه رب العالمین زموږ دپاره د قانون تربیت او دارنګه د ژوند تیرولو قانون هم جوړ کړی چې هغه ته دین اسلام وایي. دین اسلام کامل او مکمل دین دی، او د ژوند ټول اړخونه پکې ښه په تفصیل سره بیان شوي. د دې د وجې نه په انسان باندې ضروری ده چې هغه خپل زندگی د دین اسلام مطابق تیره کی، او د دین اسلام سره بغض ونه کی، او څومره د دین اسلام چې کوم احکامات دي په دې ټولو باندې عمل وکړي، او په دې کې زموږ او ستاسو د دنیا او د آخرت د ټولو خیر پکې پروت دی. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب الیک.